په ورځ د آخرت الله رب العزت و درو کسان ته نه ګوري. الله دومره زیات نفرت ځینې کوي، دومره زیات الله ته ناخوښه دي چې الله ګر سره ورته ګوري هم نه. محترمو هغه کم درې کسان دي د پیغام ضرور واوري او مخته د سره شیر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان داسې دي چې الله رب العزت دوی ته ګوري هم نه. اول هغه کس چې هغه د مور پلار نافرمانه دی. د مور پلار نافرمان ته الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې هیڅکله نه ګوري. الله ډیر زیات نفرت ځینې کوي. دویم هغه زنانه هغه ښځه چې هغه د نارینه وو قسم اکټینګ کوي، یعنی د سړیانو قسم ژوند کوي، لباس د نارینه وو، ویښتان د نارینه وو او دغسې پرده بالکل نه کوي. دغه زنانه هم الله رب العزت چې هېڅکله دته ګوري نه، الله ډېر زیات سخت نفرت ځینې کوي په ورځ د آخرت. او دریم هغه کس چې په حدیث کې د یوس ورته ویل سوی دی. د یوس څه معنا؟ یعنی هغه سړی چې هغه په خپل زنانه باندې، په خپل خور باندې، په خپل مور باندې شرمیږي نه چې خلک د دې باره کې څه وایي. یعنی د هغه زنانه بې پردګي کوي، فحاشي کوي، د هغه خور د هغه د کور زنانه بې حیایي کوي، بې پردګي کوي، فحاشي کوي او دله هېڅکله پر دې باندې پروا نه ورځي. دله هېڅکله مطلب د ده زړه په دې باندې نه خفه کېږي. دی هېڅکله د زنانو ته او د خپل کور والاو ته دا خبره نه کوي چې تاسې ولې پرده نه کوئ، تاسې ولې داسې نه وایاست، خلک به څه وایي، د معاشره به څه وایي. نو دغه د یوس هم دا هغه کس دی چې په ورځ د آخرت الله دې ته ګوري هم نه. نو دغه پیغام د هغه څوک شیر کړي چې هغه دا پیغام د هغه ټیک ټاکران لپاره دی چې د دوی خویندې او د دوی میندې پر دې ټیک ټاک باندې راځي، د نارینهو سره خبرې کوي او الله رب العزت ته د طرفه څخه دا یو وعید، دا یو عذاب دی چې په ورځ د آخرت به دغه کسان ته الله د رحمت په نظر هېڅکله نه ګوري. الله به ډېر زیات سخت ځینې ناراضه وي.